السلام علیکم ملګرو په خپل چینل کې درته په خیر راغلی وایم ملګرو تاسو کته شي دا چینل دې چینل در سره پوره ډیټیل شیر کوم او دا هم درته وایم که چینل څوک اخلي نو دا چې کوم دی د خرڅ دپاره خو چې کوم دی یعنی زه دا خرڅول هم غواړم خو اول در سره د دې شریکوم راځئ د دې ویډیوګانې وګورئ چې په دې کې موږ ویډیوګانې کله شیر کړي دي او د دې چې کوم دی اوس تاسو ټوټل ویډیوګانې وګورئ او د دې چې کوم دی یعنی تاسو ویوز وګورئ ټیک ده دا بالکل ډیډ چینل و ټیک ده ډیډ چینل څنګه چې کوم دی پروموټ شو څنګه روان شو اوس درته وایم په دې کې دلته تاسو کتی شي په دې کې چې اوس کوم دی دا ریل ټایم ویوز تاسو وګورئ ټیک ده مطلب چې کوم دی دا یعنی په دغه کې کم راغلي دي په یعنی 48 घंटों کې ټیک ده یعنی لاس 48 घंटों کې وګوره 11403 ویوز چې کوم دی په دې راغلي ټیک ده په دې کې اوس دلته چې په دې باندې تاسو کله کلیک کړئ ټیک ده نو دې کې اوس تاسو چې کوم دی دلته کې دا شو کېږي دې کې تاسو وګورئ په دې کې چې مطلب د لاست 60 منټو کې څومره ویو راغلي دي یعنی دا چینل اوس روان دی که نه دی روان دا خو 11404 ویوز چې کوم دی دا خو د لاس 48 घंटों کې ټیک ده یعنی چې 48 घंटों کې راغلي دي خو اوس ګور دی کې مطلب ګوره په دې کې په دې یو ویډیو باندې چې کوم دی دا راغلي دي 1.3 کې په لیبل هم راغلي دي 1.3 کې په لیبل راغلي 1.2 کې او دغه شان چې کوم دی خو اوس ګورو موږ دې کې چې لاست 48 منټ یعنی لاست ګنټې کې دا کومه ګنټه تېره شوه ده چې کومه تېرېږي په دې کې موږ سره څومره ویوز راغلي دي چیک کوئ دلته کې ګورئ ورته ها 193 ویوز موږ سره راغلي دي اوس دا زه ریفریش کوم ټیک ده اچھا چینل روان دی ویوز یې بړاویږي که نه بړاویږي ټیک ده دا اوس زه ګورم چې مطلب په دې وګوره 194 اوس هم دا چینل چې کوم دی لګی دی خلک ګوري ګورئ ورته بړاویږي چینل چې کوم دی ویوز چې کوم دی روان دي په دې باندې 199 شو دا چې زه ریفریش کوم دا به چې کوم دی تاسو ته دا د منټ احوال درکوي وګورئ ورته اوس ګورئ ورته ها دا چې کوم دی زه بیا ریفریش کوم 202 ته لاړل دا چې کوم دی زه ریفریش کوم په دې چې کوم دی ویوز روان دي ټیک ده یعنی منټ چې کوم ویوز دی هغه تاسو دلته کې شو کېږي ګورئ ورته په دې کې ویډیوګانې په دې کې موږ کله شو دا درته ښیم چې تاسو څنګه پروموټ کولی شئ ټیک ده په دې کې ویډیوګانې موږ چې کوم دی کله شیر کړي دي لاست ویډیوګانې چې کوم دی په دې کې تاسو وګورئ ټیک ده په دې کې چې کوم دی لاست ویډیو چې کوم دی دې کې هغه شیر شوي وه دغه لانګ ویډیو 3 میاشتې مخکې دلته تاسو کتی شئ ده ټیک ده کله وه 3 میاشتې مخکې ټیک ده ویوز پې وګوره 3 ویوز 3 میاشتې مخکې بله شیر شوي وه 2 ویوز 3 میاشتې مخکې بله شیر شوي وه 9 ویوز 3 میاشتې مخکې بله شیر شوي وه دا یې والا چې کوم دی 11 ویوز او 3 میاشتې مخکې بله شیر شوي وه په هغې 1 ویوز راغلی ټیک ده لایک پې یو هم نشته ټیک ده اوس ګورئ راځو اوس ګورئ چې موږ دې کې اوس ویډیوګانې کله شروع کړي دي دې کې ما شارټ ویډیوګانې شیر کړي دي په شارټ ویډیوګانې باندې به ستا چینل ځي راځئ دلته په شارټ باندې تاسو چې کوم دی اوس کلیک کړئ چې په شارټ باندې مو کلیک کړو ګورئ ورته اوس ها په دې کې چې کوم دی دا ویډیو چې کوم دی دې وشوه 1 ګنټه ټیک ده په دې راغلي 33 ویوز په دې چې کوم دی د بلې ویډیو چې کوم دی وشوه 7 ګنټې ویوز پې لا نه دی راغلی ګورئ ورته ویوزو پې شروع کېږي د دې چې کوم دی 7 ګنټې وشو په دې باندې راغلي 421 ویوز د دې چې کوم دی 11 ګنټې وشو په دې باندې راغلي دي 461 ویوز د دې چې کوم دی 12 ګنټې وشو 199 ویوز ګورئ ورته برخیجو نورې ویډیوګانې ګورو دا والا دا چې کوم دی تاسو سره دې کې په دې کې هغه ویوز شته چې هغه په دې باندې راغلي سیوا دي په 13 ګنټې وشوې دا 1 کې دلته تاسو ته ښایي دا سیوا دي دا چې کوم دی اوس په دې باندې ویوز شروع دي روان دي خو دې کې تاسو ته ځکه لا نه شروع کېږي چې اوس هغه ویوز چې کوم دی ډېر تیزۍ سره روان دي په دې باندې دا والا 15 ګنټې مخکې 215 ویوز دا والا یو ورځ مخکې یعنې پرون دا شیر شوي دي دا ټایم نه لږه مخکې اوس چې کوم دی په دې باندې 1 کې ویوز په دې راغلي دا دی والا 357 ویوز مخکې لاړه شه بره وګوره چې کوم دی دې کې ما څو ورځې وشو چې د ویډیوګانې ما شروع کړي دي د شارټ ویډیوګانې دې ویډیو که تاسو چېرته وګورئ دا ویډیو ګورئ ورته ملګرو دا ویډیو تاسو وګورئ دې چې کوم دی وشو په دې باندې 22000 ویوز راغلي دي 3 کاله وشي دې ویډیو ټیک ده چې 3 کاله وشو بیا ورپسې ما بله ویډیو شیر کړې وه 3 کاله بعد په دې راغلي 35 ویوز 3 میاشتې مخکې یعنی 3 کاله مخکې دغه ویډیو شیر شوي وه بیا ورپسې 3 میاشتې مخکې دا ویډیو شیر شوي وه په دې راغلي دي 35 ویوز اوس ورته ګورئ دې نه بعد بیا دې کې ویډیو نه وه شیر شوي په دې کې چې کوم دی دا په دې باندې ویډیوګانې په دې چینل باندې ما نه شیر کولې ما نورې چینلې دي ټیک ده زه هغه چلوم ټیک ده په دې ویډیوګانې زه نه شیر کولې ما دلته چې کوم دی ما وګوره دلته چې کوم دی تاسو ته ما وښود چې دا یعنې دا ویډیو چې کوم دی دا 3 میاشتې مخکې شیر شوي ده ټیک ده په دې باندې 35 ویو راغلي
اوس ګوره ورته 1.1 کې ویوز پرې راغلي 2 ورځې مخکې شیر شوي ده یعنې 2 ورځې وشوې په دې باندې ما ویډیوګانې شروع کړي دي ټیک ده وګوره په دا هم 2 ورځې مخکې او په دې باندې چې کم دی اوس تاسو وګورئ ویوز یعنې چې دومره وخت بند چینل وي ته په هغې ویډیو ویر که په هغې باندې به ستا چې کم دی څه نه رسي ویوز به دې تا بالکل نه رسي ټیک ده اب ولاړ وي او دا چینل چې کم دی دا اوس چې کم دی ما روان کو څنګه مې روان کو دا طریقه تاسو په دې باندې ځان پوهېږئ داسې ګوره تاسو ته ما وخت دلته شی وښول چې دا ګوره دا ریل ټایم ویوز دي دا وګوره دا چې کم دی دغه ویډیوګانې ویوز دي او دا چې کم دی داسې درب ادب سره پرې راکوشي دي چې بالکل ودرېدو والا نه دي نو چې کم دی تاسو څنګه کولی شئ نو ګورئ تاسو به داسې کار وکئ چې تاسو کوم چینل هم یول خو دا چینل زه خرڅوم که چېرې تاسو یې خلئ که چېرې چې هر چا په کار وي په وټساپ باندې تاسو رابطه وکئ دا به تاسو له چې کوم دی زه درکړم بل تاسو دې دلته کې وګورئ ویوز ته وګورئ ها دا چې کوم دی ویوز دا چې کوم دی واچ ټایم ګوره په شارټ باندې یعنې شارټ چې کومې ویډیوګانې زه په دې کې هغه شیر کوم ټیک ده لانګ ویډیو ولې نه شیر کوم د لانګ ویډیو دپاره ما سره ټایم نشته ټیک ده زه جوړولی نه شم زه په دې باندې لانګ ځکه نه شیر کوم چې تاسو اوس کتلی دا واچ ټایم به چې کوم دی دا به اوس چې کوم دی په سلګونو ګنټو کې خوښي او د ډېډ چینل د ویلاړ چینل دا لانګ ټایم به دغه ځای کې خوښي دا چېرته روان چینل وي بیا لانګ ویډیو پکې تاسو که شیر کولی شئ جوړولی شئ دا چینل دله در کومه بالکل چې کوم دی تاسو رابطه وکئ دا چینل به تاسو له زه در کوم او تاسو چې کوم دی داسې کار وکئ چې په دې کې تاسو ویډیوګانې شروع کړئ بالکل روان داسې فل روان چې د دې غوندې روان چینل نشته ټیک ده یعنې ډېر چینل داسې روان دی چې ته نوی جوړ کړې او ته پې ویډیوګانې شیر کړې داسې بنې روان ټیک ده کمالات شته کمالات څنګه شته د ویډیو شیر کولو ویډیو ډسکرپشن د ویډیو چې کوم دی ټیګونه ویډیو له به ورکړې ټیک ده هسې به نه کې ویډیو له به ټیګ ورکړې یو ښه ټایټل به ورکړې ټیک ده یو ښه ډسکرپشن به ورکړې ټیک ده بیا پکې ټیګونه په دې کې لوکیشن ټیک ده دا تاسو چې کوم دی کولی شئ دې ځای کې چې کله تاسو دلته راشئ دې کې اوس ګوره ورته ما دې ځای کې اوس چې کوم دی لږ وخت مخکې دې ویډیو جوړولو نه مخکې په دې کې ما لایف ویډیو وچلوله ټیک ده لایف ویډیو په دې کې ما وچلوله هسې یو 2 منټه چې کوم دی کله تاسو دلته راشئ د ویډیو ډسکرپشن ته ټیک ده تاسو په دې باندې به کلیک کوئ او تاسو چې کله په دې باندې کلیک کوئ دلته به تاسو په دې پنسل نشان باندې کلیک کوئ او دې کې چې کوم دی تاسو دې له به یعنې په دې کې به ډسکرپشن ټیګ به وله ورکړي ټیک ده ډسکرپشن به ورکړي دې ځای نه ته چې کله دې دغه وکړې که چېرې تاسو په دې نه پوهېږئ نو بیا به چې کوم دی دا طریقه هم درته درښایم ټیک ده ویډیو به درته کمنټ وکړئ ویډیو دلته نه به ته ویډیو پبلیک کړي ټیک ده ویډیو د پبلیک هلته به لوکیشن ویر کړي ټیک ده ما ویر کړی انډیا اینډ پاکستان اینډ بنګلادیش ټیک ده یعنې مطلب چې په دې ځایونو کې د خلک ویډیو وګوري دا خو چې کوم دی چې ته ټیګونه ویر کړي ته دې کې لاندې راکوز شي دلته به ته چې کوم دی له ټیګونه ورکړي دې په ذریعه به چې کوم د ستا ویډیو روانېږي نو بالکل د چینل روانولو اسانه طریقه ده بالکل چې کوم دی ډېډ چینل مې دله روانې کړي دي او دغه دی چې کوم دی شروع دی ښه درس کې شروع دی خو دا ده چې ما سره ټایم نشته د ویډیو جوړولو لپاره نو که تاسو غواړئ چې دا چینل تاسو له درکړم نو تاسو بالکل رابطه کولی شئ